سلام لیدونکو ستړي مشه په موکړه تازه خوري روزیاتو مې خبرونو ته د بدخشان مرکز فیض آباد کې د جمعات د نن چودنه شوه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وایي په فیض آباد ښار کې د نبوي جمعات د نن د فاتحې په مراسمو کې چودنه شوې ده. هغه ویل چې پیښه کې تلفات او وخت خو جزئیات ورنه کړل. ځینو رسنیو ویلي چودنه د بدخشان لپاره د طالبانو د مخکنی سرپرست ولی مولوي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې شوې ده. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. قدرمنو لیدونکو نور جزئیات وروسته بل لور ته سوات کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس اهلکار ووژل شو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس اهلکار په ډزو ووژل. پولیس وايي په ډزو کې د بینګ یو ساتونکی هم ژوبل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان په پولیس د برید ذمهواري ومنله. قدرمنو لیدونکو له ملاتړ مننه. ښه اوسئ.